الله رسول فرمایي د جهنم پر کناره ودرېدم، پر دیواله ودرېدم، ټولې زنانې وې، ټولې زنانې. دا خو نو اوس ګوره زما مادې د ستا مادې د په 100 کاله د بازار تصور نه کوي. دا خو نو پاکې ښځې دي، په دې کې به څه نه وایي. دا چې په بازارو کې ګرځي د دا ښځو په حواله دا خبره ده، په بازارو کې ګرځي. جواب بله درته کوم. د الله رسول فرمایي که یوه زنانه راووتله را روانه سوله قبرستان ته، قبرستان ته د الله لعنت ورباندې ووایي. په اسمان کې څو فرشتې دي؟ په کربو فرشتې دي. او دا فرشتې هم پر دې لعنت وایي چې خدای دې تباه که، خدای دې تباه که، خدای. د اسمان څو فرشتې دي؟ الله هم لعنت ورباندې وایي. صحیح سلو. او پر دې مځکه چې څه مخلوق دی هغه هم لعنت ورباندې وایي. دا چې کله قبرستان له روان او د الله رسول فرمایي چې کله یوه زنانه پر کور کښېنسته، د پلار قبر لره نه ځمه، د زوی زیارت لره نه ځمه، د ورور زیارت لره نه ځمه، د خاوین قبر لره نه ځمه، د مور قبر لره نه ځمه، په کور کې کښېنم په دوی پسې دعاوې کوم، په کور کې کښېنم په دوی پسې دعاوې کوم. د الله رسول فرمایي د یوه حج او د یوې عمرې ثواب الله و دې زنانه ته صرف پر دا قبر ورکوي چې ته د باندې سره وګرځېدلې په کور کې کښېنستې. هغه کار دی چې د بابا قبر و زیارت که څوم په شریعت تقریبا اجازه شته په پرده کې سړی ولاړ شي. بیا عایشه صدیقه به د پیغمبر صلی مبارک زیارت له راتلله. صحیح شو. بیا نو دا اوس قبرونه خدای چې وایي د پلار قبر دی، خو د دنیا نور قبرونه هم دي پکې. اوس یوه زنانه قبر لره روانه ده، نو قبر ته په نو سرخي و پوډر نه کوي. د هغې په باره کې د اسمان ټولې فرشتې پر دې لعنت وایي. د اسمان ټولې فرشتې الله لعنت ورباندې وایي. او چې کله دا چیرې عیدرې لر راځي، بیا چې د غسې را روانې، او چې د غسې را روانې، دا خو بیا بیخي لرې خبره ده. دا چې ناحقه زیارتو لره زنانې روانې دي، ګرڅه دي چا چې پوښتنه کړې ده چې جایزه ده. دا قلندر مکان لري چې ته را روانه یې، ته په کوم بنیاد را روانه یې، ولې را روانه یې، په چیست را روانه یې، دا لاره چا درښولې ده. دا لاره پخوا خو به لارالې چې به یو پیر و یا به فقیر و یا به ګپ واغه خو به وسوه. اوس علاحده چای، علاحده ترماسونه، علاحده کلچې، علاحده بسکوټونه، کیکونه راوړي، ماپښین راشي تر مازدیګره دی دلته چیش کوي. پیر صاحب واده لري یا نه لري؟ پیر صاحب کور دلید یا نسب معلوم دی یا خاندان معلوم دی یا د څه مانده دی؟ صحیح. دلته الله ستاسو اجازه د لیور سره نه درکوي چې تا پر خپل لاس لوی کړی دی، حج لر سره ولاړه او تر روانه چیرې زیارتو لر، تر روانه زیارتو لر. دا به څنګه کیږي؟ دا د دې ښځو په جهنم کې حال څه؟ دا به الله ته څه جواب ورکوي؟ پر کور کښېنستلې، زیارت لره نه رالې، قبر لره نه رالې، و دې مړو ته دې د غسې دعا وکړه، د حج او د عمرې ثواب میلاویږي. اوس نو که ته بیا را روانه سولې، نو د هغه به بیا څونه لویه ګناه وي، د هغه به بیا څونه لویه ګناه وي. ته اندازه ولګوه دې خبرې سره. بس کوشش دا وکړئ عزیزانو، ټیک دی مجبوري ده، هر سړی په کور کې مجبوري لري، بیماري لري. ښه پیر در باندې پیر شو، الله والا دی، عالم دی، قرآن و حدیث پوه دی، خاندان دی، پلاردار دی، عزتدار دی، پردهدار دی، عفت والا دی. پر دواړو سترګو خپله خور ولې، لور ولې، مور ولې، ورسه په پرده کې وروله، په پرده کې راوله. او که یو سړی پروند راغلی دی، په لاس یې 4 بنګړیان کړي دي، غاړګۍ یې په غاړه کړې ده، ژره نه هغه یې غټه کړې ده، او بیا یې خیرن مردار ویښتان جوړ کړي دي، پر ځان یې د پیر نوم ایښی دی. ولې د شاه عبدالقادر جیلاني صاحب نوم وربدی؟ پیر خو شاه عبدالقادر جیلاني صاحب رحمه الله ولو. نو خو ګویا ته را ولاړ سولې، تا دا هم پیر وبلې او پیر هغه دی، نو دا خو د شاه عبدالقادر جیلاني صاحب توهین وکړي. دا خو د توهین وکړي. او دا زموږ په معاشره کې شته که نشته؟ ډېرې خبرې دي. حضرت ابو هريره به ویله، مسند امام احمد بن حنبل روایت را نقل کړی دی، وایي که ما رښتیا شروع کړو سر به مې د چپې خوا راکاږ، که ما رښتیا شروع کړو. نو زه به هم د هغه درته وایم که ما رښتیا شروع کړو، هلته کرایه ملایان ډېر بیا به هغه ته ناست یاست، ته خو هم ښه یاست بد نه یاست. صحیح سلو. ترخې خبرې درته کوم، الله ته په ژوند خوږه خبره درته وکړم، نیم خوږه خبره په وسه پره ده. یو سړی به مریض وي، زه به وایم یا ته نه یې مریض ته جوړ یې. او نو دا خو ډاکټر نه شو، دا غلط. زه مریض یم ته وایه ته جوړ یې. نو بس دا موږ معاشره ټوله مریضه ده.
موسی علیه السلام ته شیطان وویل ول موسی علیه السلام د ولا ول ستا خدا فکر ته زه نبی یم د ولو زه نبی یم الحمدلله ول کته د یوې زنانې سره نامحرمې سره د پردۍ ښځې سره یوازې شوې لا دې والله که پرېږدم ول نو څه چم راکوې ول ستا په زړه کې د دې خبرې در اچوم او د دې په زړه کې ستا خبرې ور اچوم لاړ والله کسې اوس نه اندازه ولګو موسی علیه السلام نیم قرآن خالي په ده ډک دی او تورات پر ده نازل سوی د الله سره پر ده روی زمین باندې خبرې کړې دي لیکن شیطان دا وعده ورسره کړې ده شیطان د الله رسول خو نو څونه پاک ما او تا تصور هم نشي کولی د دونه پاکۍ چې د الله د رسول سره کوم شیطان ورسره و یو روایت کې راځي هغه ایمان راوړي بل روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یا زما فرمانبردار چې زه څه ورته وایم هغه به کوي ما ته خبرې نشي راښولی نه ما نعوذ بالله د لارې سړولی شي دا شیطان لیکن دغه نبی علیه السلام مبارک به و زنانه به راله ول یا رسول الله لاس راکه ستا پر لاس بیعت کوم د الله رسول به لاس نه ورکول یا اجازه نشته و د الله رسول خو دغه دا ښځه بیا یا د خور پر ځای وه یا بیا د لور پر ځای وه یا بیا د مور پر ځای وه نو بالا خو نو بل شی خو نو نه کې راځي د الله رسول لاس نه ورکوي چې د الله رسول ته اجازه د الله له جانبه نه وه د الله زه ته چې کوو دا به په کم حساب کوو ما او تا چې ځان ته حیلې جوړې کړي دي دا مې په کم حساب جوړې کړي دي دا مې ولې جوړې کړي دي او دا مې څنګه جوړې کړي دي خاص کر د پیرانو سره سړی پوښتنه وکړي زموږ داسې پیران شته الله والا دي هغه چې کله زنانه ورځي تعویض و بلبل د ځانه سره خپله کوروالا کښېنولي ده سره خبرې نه ورسره کوي دا خپله کوروالا حال و دا ښځه و کوروالا ته حال وایي دا یې خپل خاوند ته وایي بیا چار شوي کله د سر دم راتلی دا پنسل یې پر سر باندې ورنیولی دم ورباندې کوي صحیح شولو اوس نو علاج دی په علاج کې تر هغه حده پر اجازه شته چې زنانه اوس نارینه یې له علاج کې ډېره چې پریشاني شي نو دلته خو لا بیا هم تقریبا علاج دی او د دې څه علاوه که یو سړی پر سر لاس ورونیسي یو سړی دم ورباندې کوي یو سړی نور دا په کم اسلام کې شته دا په کم دین کې شته دا په کم مذهب کې شته دا یوازې د شیطان د نفس او د کافر په مذهب کې دا توري شته دې څه علاوه نشته که وای د الله رسول ولې لاس نه ورکوئ که وای د الله رسول اوس نو ما ورته خپله اندازه ولګو خپله اندازه یاره یو سړی وایي زه ډېر پاک یم یو سړی وایي زه سپین ږیری یم یو سړی وایي یاره زما په دماغ کې دا خبرې نشته یو سړی وایي یاره ما ما ډېر زه سم یم مرید یم زه پیر یم نه د الله رسول چې شو د الله رسول ته اجازه وه یا نو تا ته څنګه اجازه ابوبکر صدیق خو ګرځ نه یادوو حضرت عمر فاروق هم نه یادوو هغه خو ډېره لرې خبره ده د الله د رسول سره زنانې لاس ملاوېدم د روغبړ په حیث نه یا ستا په لاس کې زه دا خپل لاس یږدم دا بیعت کوم زنا به نه کوم شراب به نه کوم غیبت به نه کوم بهتان به نه کوم درواغ به نه وایم ظلم به نه کوم ناجایز دا دې ته بیا بیعت وایي صحابه چې به راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کښېښوي زنانې ته دا خبره نه وه زنانې ته اوس نو اندازه ولګوه چې څوک که زه یم که ته یې بس خبره دا نه ده چې ته یې واره دا خبره د دماغه وباسي چې مولوي صاحب دا خبره وکړه مولوي صاحب پاک موږ نو تباه شو صحیح شو که زه وم زه که ته یې وس نه یې بس خبرې په دې کې نور خبرې درسره نشته نه د دې نور خبرو بس اجازه شته نه ګنجایش پکې شته